د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د باګرام هوایي اډې پر بیرته ترلاسه کولو ټینګار کړی او زیاته کړې ده چې په دې اړه له اسلامي امارات سره په خبرو بوخت دي. ډونالډ ټرمپ یوې خبري غونډې کې په دې اړه خبریالانو ته ویلي چې وبه ویني چې د باګرام په اړه څه کیږي. موږ له افغانستان سره خبرې کوو. دا اډه باید هیڅکله نه وای پرېښودل شوی. هغه ورځ زموږ د هیواد په تاریخ کې تر ټولو شرموونکې ورځ وه چې هیڅ دلیل نه و دا پرېښودل شي. زه وم چې د ځواکونو شمېر مې 15,000 ته راکم کړی و، خو پلان دا و چې باګرام وساتو. بل لور ته افغان سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی وایي که امریکا او اسلامي امارات د بندیانو مسله حل کړی شي نو په خبره یې د دواړو خواو ترمنځ د هوکړې لپاره ډیر نور موارد هم شته. زلمي خلیلزاد ویلي د ترهګرۍ پر وړاندې د ګډې مبارزې لپاره د باګرام هوایي اډې احتمالي ګټنه هم شونې ده، خو په خبره یې دا زیاتو هڅو ته اړتیا لري. وال سټریټ ژورنال هم د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې امریکایي چارواکي له اسلامي امارات سره د ترهګرۍ ضد ګډو عملیاتو لپاره د باګرام هوایي اډې د ګټنې په موخه افغانستان کې پر محدود پوځي حضور خبرې کوي. دغه خبرې د بندیانو پر چارو کې د ټرمپ د ځانګړي استازي اډم بولر په مشرۍ روانې دي. پاکستان کې د اسلامي امارات پخوانی سفیر مولوي عبدالسلام ضعیف بیا د ټرمپ د څرګندونو په اړه ویلي هیڅ افغان حکومت نشي کولی دغه برخه کې له بهرنیو قدرتونو سره معامله وکړي. ضعیف ویلي د افغانستان په اړه د ټرمپ تحلیل ناسم دی او زیاته کړې ده چې واشنګټن غواړي درېیمې نړیوالې جګړې ته د چمتووالي په موخه په افغانستان کې حضور ولري. سره له دې چې اسلامي امارات تر دې دمه د ډونالډ ټرمپ د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې په افغانستان کې د بهرنیانو پوځي حضور تل رد کړی دی.